طالبانو نن څنګه ټول افغانان خوشحاله کړل؟ طالبانو نن څه اقدام وکړ؟ حکومت ورته په جواب کې څه ورکړل؟ دلته یې ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. وسلوالو طالبانو نن یکشنبه د افغان حکومت 20 تنه بندیان خوشي کړل. دا بندیان د کندهار له شورابک ولسوالۍ نه اوس د کندهار ښار ته رسېدلي دي. داسې تمه کیږي چې دا کسان به وروسته د سره صلیب نړیوالې ادارې ته سپارل کیږي. که څه هم افغان چارواکو تر دې دمه د طالبانو له بنده د حکومتي بندیانو خلاصون نه دی تایید کړی، خو له امریکا سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کولو وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان د افغان حکومت زندانیان خوشي کوي. طالبانو نن ویلي چې خوشي کېدونکي کسان څوک دي او که چیرې او څه وخت نیول شوي دي. یا د ډلې لا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې د افغانستان د دولت بندیان ولې خوشي کوي. بل لور ته افغان حکومت وایي تر اوسه د دوی له بندونو 300 طالب بندیان د دواړو لورو د تخنیکي ډلو د بحث شوي نومړل له مخې خوشي شوي او اوس منتظر دي چې طالبان په خپلو کړنو ژمنو عمل وکړي. افغان حکومت ویلي د طالبانو بندیانو د سولې بهیر د پرمختګ او د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کابل کې د طالبانو له تخنیکي ټیم سره د شو جلسو د پریکړې له مخې خوشي کړل شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دا ټول هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا په وسپارل شوي لستونو کې وو. او طالبانو ویلي چې د بندیانو د خوشي کېدو دا لړۍ له هغه بهیر سره سر نه خوري چې له امریکا سره د دغې ډلې هوکړه پرې کړې ده. طالبانو ټینګار کړی چې له امریکا سره د تړون او د دوی لخوا حکومت ته د سپارل شوي نومړل له مخې د بندیان خوشي شي. دوی له دوی وړاندې هغه پلاوي هم بیرته له پلازمینې کابل وغوښتی چې د خوشي کېدونکو بندیانو پر سر یې له افغان حکومت سره تخنیکي بحث کاوه. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کېدو بهیر وروسته له هغه یو ځل بیا جنجالي شو چې د څو ورځې وړاندې حکومت ویل هغه 15 تنه طالبان نه خوشي کوي چې په لویو بریدونو کې ښکېل وو او طالبان یې پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویل چې دا 15 تنه په هغه لومړر کې شامل دي چې پخوا لوري ته وسپارل شوي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې د 15,000 طالب زندانیانو او بدل کې د دې لړۍ لخوا د 1000 تنو حکومتي بندیانو خوشي کېدل د افغان حکومت او طالبانو خپلمنځي خبرو د پیل لپاره د یو شرط په توګه وړاندې شوي دي. که ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.